نازي اقبال له پاکستان نه د تل لپاره کډه وکړه. د پښتو ژبې وتلي هنرمند نازي اقبال د تل لپاره پاکستان پریښودو او د خپل اولادونو سره د انګلستان لندن ښار ته ولاړه. نازي اقبال په پاکستان کې د امریکا غږ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې هغه د خپل اولادونو سره یو ځای د پلازمین اسلام آباد څخه د لندن په لور تللی او باقی عمر ټول به هلته تیر کړي. نازیه اقبال د پښتو ژبې وتلې هنرمند بلل کیږي. اقبال تر دا مهاله د شپږو اولادونو مور ده. جالبه خو لا دا ده چې نازیه اقبال له ماشومتوب څخه سندرې ویلو ته راوتلې وه. هغه وخت د عمر 7 کاله و چې سندرې پیل کړې. تر نن ورځې پورې په پښتنو کې یو ستر شهرت پیدا کړی دی. نازیه اقبال په پښتو ژبه به حسابه زرګونه سندرې د هر پښتون په ذوق ویلي دي. نازیه اقبال هغه څوک ده چې په اوسنۍ زمانه کې د ټولنې هر طبقې ته د هغې په ذوق سندرې وایي. په حقیقت کې پاکستان د پښتنو هنرمندانو لپاره یو خطرناک هیواد بلل شوی، ځکه له دې وړاندې هم غزاله جاوید، ایمن او داسې نورې سندرغاړې په دغه هیواد کې ووژل شوي او دا اوس نازي اقبال هم د خطر له وجې پاکستان پریښود. نازي اقبال وایي په سختو حالاتو کې پاکستان نه دی پریښی، خو دا مهال مجبوره شوم چې پاکستان پریږدم او لندن ته ولاړ شم، ځکه چې خاوند مې نه غوښتل یوازې په پاکستان کې پاتې شم. بلخوا په پاکستان کې بله نامتو سندرغاړې شکیله ناز وایي د نازي اقبال او د نورو پښتنو هنرمندانو پاکستان نه وتل د فن او هنر لپاره ستر زیان دی، ځکه خدمت باید په وطن کې وشي. نازي اقبال په داسې حال کې لندن ته ولاړه چې تیر کال یې سکه ورور د په 2 ماشومانو جنسي تیری وکړ او د همدې قضیې په اړه پاکستاني حکومت د هغې ورور نیولی و او د مرګ سزا یې ورته اورولې وه. خو نازي اقبال له لندن ته تګ نه وړاندې خپل مجرم ورور وبخه او هغه توصیه یې د مور په واک کې ورکړه. اوس نو ښایي ورور هم له زندان نه آزاد او وبخښل شي.